خپلواکي خپلې اوبه پر خپله ځمکه، خپلواکي د پوهې کرکه له ټوپکه، خپلواکي څپې څپې په ولولو ده له امونه رانیولې تر اټکه، خپلواکي نوې معنا د نوي ژوند ده، روښانتیا سره د سولې یو پیوند ده، خپلواکي د مور ټیکری د بابا توره، خپلواکي خوب د جانان په سپین مړوند. د شاه امان الله خان ماشومتوب، ځواني او واک ته رسیدل. په کال 1890 د کابل د پغمان د دره زرګر د حاجي اسد خان کره یو ماشوم وزیږید چې نوم یې امان الله خان و. د امیر حبیب الله خان زوی د امیر عبدالرحمن خان مسی دی. د امان الله خان مور سرور سلطانه بیگم نومیده. اعلی حضرت غازی امان الله خان په همدې پغمان کې زیږېدلی دی. دی د 1309 هجري قمري کال چې 123 کاله تیریږي په رجب کې زیږېدلی او په همدې پغمان کې په درې زرګر کې زیږېدلی دی. کله چې په شلم د فروری 1919 زیږدیز کال کې د پلار د لغمان په کاله ګوش کې شهید شو، د کابل د پوځ او خزانې ټول واک د په لاس کې و. په دې وخت کې امان الله خان په کابل کې پاچا شو. له 1919 زیږدیز کال نه تر 1929 زیږدیز کال پورې د افغانستان پاچا و. امان الله خان د افغانستان هغه پاچا دی چې په 1919 زیږدیز کال کې د خپل ملت په ملاتړ انګریزان له هیواد څخه وشړل او یو خپلواک او سرلوړی حکومت یې جوړ کړ. غازی امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ ګټیالی بلل کیږي. د غازی امان الله خان د حکومت وختونه د افغانستان په تاریخ کې د یو بېساري ولسواکۍ او ټولنیزو بدلونونو دوران و. د امان الله خان د کار طریقه، سفرونه او لاسته راوړنې. د حکومت په لومړیو ورځو کې دولتي مامورینو ته خپل شعار از خدمت به وطن عشق بالاتر نه لرم ووایه. علي حضرت امان الله خان دې ته ډېر لیواله و چې هیواد یې پرمختګ وکړي او د نړۍ له پرمختللیو هیوادونو سره سیال شي. د په همدې موخه د هیواد په بېلابېلو ځایونو کې د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي جوړ کړل. اعلی حضرت امان الله خان په یوه وینا کې چې کله ازادي ترلاسه شوه په یوه وینا کې وویل چې ما خپل ژوند د افغانستان د خپلواکۍ لپاره وقف کړی و. اوس چې هم د افغانستان خپلواکي ترلاسه شوه او هم زه ژوندی پاتې یم، زه به پاتې ژوند د خپل هیواد د آبادۍ لپاره وقف کوم او خدمت به کوم. په همدې روحیه د خدمتونه وکړل. په افغانستان کې د تعلیم لپاره زیاته توجه وکړه. د دې نه وړاندې یوازې په کابل کې حبیبیه لیسه او څو واړه مکتبونه وو، لیکن د ده په وخت کې د ښوونځیو سلسله ټول هیواد ته وغځوله شوه او په ټول هیواد کې ښوونځي جوړ شو. په اقتصادي برخه کې د صنایعو انکشاف ته پوره پام وکړ او په باندینی تجارت کې افغاني پیداوارو د نړۍ مارکیټونو ته لاره ومونده.
نوي ښارونه جوړ شول او د کابل ښار له پخوا څخه څو چنده پراخ شو. د ولایتونو ترمنځ لارې او سړکونه له سره جوړ شول او په لارو کې د مسافرو د هوسایۍ لپاره هوټلونه په کار ولوېدل. د دولتي نظام د عصري کولو ترڅنګ یې د ټولنې ځینو اساسي ستونزو ته د رسېدو دپاره ګامونه واخیستل. په دولت کې د کابینې شتون حتمي احساسوه، نو ځکه یې لومړی ځل خپله کابینه وټاکله. امان الله خان افغان ډیر زده کوونکي د لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په دې موخه واستول چې د هیواد په بشپړه آبادۍ او سمسورۍ کې برخه واخلي. ولایتونو ته یې سفرونه پیل کړل، جلال آباد ته لاړ او خلک یې پر خپلو پلانونو خبر کړل. شمالي ولایتونو ته لاړ، د هغې ځای نه بامیان، غزني او بیا کندهار ته راغی. امان الله خان خپله دوره د تورې نه بلکې د قلم دوره بلله او هڅه یې کوله چې یوه پرمختللې روشنفکره او په عصري وسایلو سمباله ټولنه رامنځته کړي. په همدې لړ کې پاچا د ملکې ثریا او دولتي چارواکو سره په سفر روان شو. د چمن او کوټې د لارې لومړی ممبئی او بیا مصر ته ورسېد. د مصر پاچا فواد لومړی وزیر او د کابینې نورو وزیرانو سربیره ډیرو مصریانو توت هرکلي سره مخ شو. امان الله خان د مصر ولسي جرګې ته وینا وکړه او ډیرې نورې لیدنې هم لرلې. لس ورځې وروسته شاه د مصر نه د بیړۍ د لارې ایټالیا د نیاپل ښار ته ورسېد. د هغه ځای نه په اورګاډي کې پلازمینې روم ته روان شو چې په روم کې ډیر دروند استقبال وشو. په ایټالیا کې شاه د حکومتي ملاقاتونو سربیره د پوځي او صنعتي فابریکو څخه لیدنه وکړه. ایټالیا امان الله خان ته په دغه سفر کې یو ټانک هم ډالۍ کړ او د 80 زده کوونکو د بورسونو د ورکولو ژمنه یې وکړه. په دې سربیره د ایټالیا شاهي کورنۍ نوموړي ته د خپلې کورنۍ د غړي اعزاز ورکړ. نوموړی د ایټالیا نه د فرانسې په لور وخوځېد. په پاریس کې د فرانسوي چارواکو سره په فرهنګ او زده کړو په اړه خبرې وکړې.
بیا یې د لنډ مهال لپاره د بلجیم او سویس هیوادونو ته سفر وکړ. امان الله خان بیا په شلم د دویم د 1928 جرمني ته لاړ. شاه غوښتل چې په جرمني کې پوځي او صنعتي فابریکو د ښوونځیو او روزنیزو مرکزونو لیدنه وکړي. په دې دوره کې نوموړي ته د جرمني د یو پوهنتون لخوا د انجنیرۍ په برخه کې افتخاري دکتورا هم ورکړل شوه. د جرمني د سفر وروسته افغان پلاوی د اوبو له لارې برطانیې ته ورسېد. هلته ورته د شاهي کورنۍ، صدر اعظم او د کابینې نورو غړو تود هرکلی وکړ. امان الله خان د لندن په شمول د یو شمېر نورو ښارونو لیدنه وکړه. په برطانیه کې 23 ورځې تېرې کړې چې د ډېرو لیدنو او کتنو سره سره دته د آکسفورډ د پوهنتون لخوا د بشري حقوقو په برخه کې افتخاري دکتورا ورکړل شوه. بیا امان الله خان د غیر رسمي سفر په ترڅ کې جرمني او فرانسې ته راغی. د شاوخوا 20 ورځو وروسته بیا د پولند پلازمینې وارشاو ته روان شو. بیا د مۍ په 2 نیټه شوروي ته ورسېد چې هلته یې هم تود هرکلی وشو. د روسیې چارواکو سره شاه په سوداګریزو او نورو چارو خبرې وکړې. د شوروي نه وروسته بیا د ترکیې په لور روان شو. شاه په ترکیه کې 2 اونۍ تېرې کړې چې ډېرې لیدنې یې لرلې. له اتاتورک سره په اصلاحي تګلارو، پوځي او سوداګریزو همکارۍ وغږېد. د جون په 4 بیا د ایران په لور روان شو. تهران کې ورته د ایران پاچا رضا شاه پهلوي او د حکومت نورو غړو تود هرکلی وکړ. د څه باندې 6 میاشتې سفر وروسته امان الله خان د جون په 20 افغانستان ته ستون شو. په کندهار کې د یو څو ورځو وروسته د جولای په 1 نیټه کابل ته ورسېد. کله چې امان الله خان د هیواد د لا پراختیا په هیله د 1920 زیږدیز کال په وروستیو کې د اروپا په سفر ووت او چې بیرته له سفره راستون شو، د پاچا د اصلاحي کارونو په وړاندې خنډونه لا نور هم زیات کړل شو. امان الله خان ونه غوښتل چې په هیواد کې وینه توی شي او د 1929 زیږدیز کال د جنورۍ په 1 اونۍ کې استعفا ورکړه. امان الله خان د کندهار له لارې هند او له هغه ځایه بیا ایټالیا ته لاړ. همالته یې له هیواد لرې ژوند غوره کړ او د 1980 کال د اپریل پر 26 یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د شاه امان الله خان پاتې غوښتنې او ارمانونه. له بده مرغه د غازي امان الله خان ټول ارمانونه بشپړ نشول. هغه له خپلواکۍ وروسته یو آباد، هوسا او سوکال افغانستان غوښت چې هم له تعلیمي پلوه د نړۍ سیال شي او هم له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي او بل چاته محتاج نه وي. دغه موخو ته د رسېدو لپاره اوږده مبارزه پکار وه. انګریزانو د خپلواکۍ د ګټلو او د خپلې ماتې د جبران لپاره دسیسې پیل کړې. ځینې ملایان یې چې د دوی پخواني لاسپوڅي وو د دغه غازي مسلمان افغان پاچا په وړاندې ودرول. د دوی دسیسو خپل اغیز وکړ او د پراخو تبلیغاتو په توپانو کې د افغانستان د آبادۍ او پرمختګ آرمانونه لاهو کړل. د اماني واکمنۍ سقوط د افغاني ملي او مترقي هیلو د سقوط په معنا.